په های بلډ پریشر یا چې بلډ پریشر د چا ډیر زیات سیوا شوی وي نو د ژبې د لاندې ګولۍ ولې نه وي کېښوستل پکار. خاص طور پر کیپټوپریل زموږ په معاشره کې د ډیرو کلونو نه دا یو عام پریکټس دی او تاسو ټولو خلکو په دې نه خبر یې چې بلډ پریشر کله سیوا وي نو د ژبې لاندې ګولۍ کېږي. دا پریکټس عموما په هسپتالونو کې په کلینکس کې یا په ډسپنسریز کې هم خلکو لیدلی دی چې داسې کېږي. اوس چې کله دا خبره من کوو چې دا ګولۍ د ژبې د لاندې نه وي کېښوستل پکار نو خلکو ته ډېره عجیبه لګي. چونکې زما پیج داسې ډېرو خلکو فالو کړی چې هغه د صحت د شعبې سره په څه نه څه طریقه تړلي دي نو د ډېرو خلکو دا غوښتنه وه چې د دې وجه څه ده. نو یاد ساتئ چې کله موږ ګولۍ وخورو د خولې په ذریعه تېرې کړو نو هغه معدې ته لاړی شي او د معدې نه بیا اینې ته په خاص مقدار کې د ضرورت په حساب سره جذب کېږي وینې ته. خو چې که د وی ته د ژبې لاندې کېږي د دې مثال داسې دی چې څنګه ته انجکشن په پټه یا په رګ کې ووهې دا د وی د ژبې لاندې ډایرکټ وینې ته جذب کېږي او د دې اثر په سیکنډونو کې شروع شي. کله چې د دې اثر دونه زر شروع شي نو دا بلډ پریشر ډېر په سپیډ سره یا په تیزۍ سره لاندې راولي. حالانکه د هدایات او د کتاب مطابق بلډ پریشر ډېر په مزه کمول پکار وي. په اولنۍ ګنټه کې صرف 0% بلډ پریشر او بیا باقي نارمل ته بلډ پریشر په یو ورځ یا په 48 غنټو یعنی 2 ورځو کې راوستل پکار وي. کو چېرته ته بلډ پریشر د ډېر تیزۍ سره کم کې تا ته فالج اټیک کېدی شي، تا ته هارټ اټیک یا هارټ فیلیر کېدی شي، تا ګردې خرابېدی شي ځکه چې هغه اعضا ته په یو تیز پریشر سره وینه روانې وي او هغه پریشر اچانک تا ختم کو چې هغه دې راوغورځو نو هلته اسکیمیا یعنی د مزغو ته وینه کمه شي اکدم دې نه فالج اټیک وشي. حالانکه خلک وایي چې جوړېدا د تیز بلډ پریشر نه شو د هغې وجه بلډ پریشر په تیزۍ سره د کمولو نه هغه فالج اټیک شوي وي یا زړه مسله شوي وي. نو لہذا صرف کم داسې صورتونه دي هایپرټنسیو ایمرجنسي ورته وایي چې هغه فیصله به ډاکټر د یو څه خاص ټیسټونو نه هسټري نه او معاینې نه پس کوي چې په هغې کې د خولې نه علاوه یعنې په انجکشن باندې د بلډ پریشر د کمولو کوشش کولی کېږي. نور چې کم زمونږ 99% کم زمونږ په معاشره کې په کور کې په ډسپنسریز کې په کلینکس کې کم د زیات بلډ پریشر سره مریض راځي نو هغه عموما هایپرټنسیو ارجنسي وي او په هغې کې د ژبې د لاندې ګولۍ کېښوستل نه وي پکار. دا اکثر د فایدې په ځای نقصان کوي. ډېره مننه.